بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. راځو نن په مایکروسافټ وینډوز 11 کې په رن کمانډ باندې کار کوو چې آیا رن کمانډ څه شی دی او د رن کمانډ کار څه دی او د رن کمانډ فایده څه ده. د رن کمانډ په ترو باندې موږ کولی شو چې یو پروګرام په ډېرې تیزۍ او چټکۍ سره خلاص کړو. هغه پروګرام که مایکروسافټ ورډ پروګرام دی، که هغه پروګرام مایکروسافټ اکسل وي، که پاور پوینټ پروګرام دی، که میس ایکسس پروګرام دی، او د وینډوز په داخل کې مثلا کیلکولیټر من خلاصو، نوټ پیډ من خلاصو، همداسې ورډ پیډ من خلاصو، ایم ایس پینټ من خلاصو، او نور د کمپیوټر په مربوطه چې دی نور بعضې خبرې بعضې کمانډونه چې دی من خلاصو، هغه موږ د رن کمانډ د لارې کولی شو. رن کمانډ په کمپیوټر کې بیا په وینډوز کې چې په هر وینډوز کې شته دی دومره مهم کمانډ دی چې رن کمانډ په وینډوز 10 کې یا په وینډوز 7 کې هر وینډوز چې وي دومره مهم کمانډ دی چې زه وایم چې د رن کمانډ نه به بل مهم کمانډ په کمپیوټر کې که ووایم چې نه وي نو کمه نه ده. ځکه که موږ یو ځای ته انټروی ته لاړ شو او په انټروی کې موږ ناست یو هغه وخت کې سړی لږ د جرأت نه هم ضعیفوي او لږ فکر هم ګډوډي په دې سوچ کې چې آیا زما انټرویو به کامیابه شي او که ناکامه. نو که کله انټرویو ته سړی مخامخ کینی او ورته وویل شي چې ما ته ایم ایس ایکسس پروګرام خلاص کا، ایم ایس ایکسس، نو هغه که راشي ایم ایس ایکسس پروګرام دلته په سټارټ باندې کلیک کی او بیا دې ځای کې چې دی ګرځي را ګرځي ګوري چې دلته به ایم ایس ایکسس پروګرام چیرته وي، بیا خو چې دی د سړي جرأت او هغه مخکې مې خبره ته وکړه چې سړی لږ د جرأت نه زه یې ګوره دا خو ریسنټلی ایډیټ دي ما یو ځل یوز کړي دي، نو د دې لارې نه چې دلته خو بیا هم نه وي نو ګرځي را ګرځي دا موس هم کار نه کوي، سړي چې دی لاس رپېږي را رپېږي. نو د دې لپاره چې دی تاسې به رایټ کلیک کوئ، دغه ځای کې به رایټ په دې سټارټ بټن باندې به رایټ کلیک کوئ او دلته به رن کمانډ ته راشئ. دغه ډایلاګ چې دی موږ سره دا موږ سره چې دی رن کمانډ دی. خو زه چې دی دلته به زه راځم او رایټ به کلیک کوم نو د دې نه هم چې زه کله ناست یم انټروی ته بیا هم تاسو ته وایم او یا زه غواړم چې خپله په خپل کار وکړم نو زه به دلته راځم نه چې رایټ کلیک کوم او رن کمانډ ته راشم. زه د دې رن کمانډ شارټکټ ولې نه استعمالوم؟ نو رن کمانډ شارټکټ به موږ څنګه استعمالو؟ نو زه به د کیبورډ نه چې دی وینډوز کی پلس آر به وهم، وینډوز کی او پلس آر. کله چې زه وینډوز کی پلس آر وهم نو ما ته چې دی زما رن کمانډ چې دی دا به دې ځای کې ما ته چې شو دا ما ته راخلاص شو او راغی. اوس چې ما ته رن کمانډ خلاصېږي د شارټکټ د لارې نه نو زه غواړم چې اول قدم کې چې دی زه کیلکولیټر خلاص کړم، کیلکولیټر پروګرام چې دی هغه ماشین د حساب چې دی دا زه خلاص کړم. نو زه به په رن کمانډ کې صرف ولیکم سی ای ایل سی. بس ګوره د دې چې دی اوس د دې د راخلاصولو طریقه چې دی یا راشي په دې موس باندې کلیک کوئ او دې ځای باندې چې کله په دې اوکي باندې کلیک کوئ نو تاسو ته چې دی دا رن کمانډ د لارې نه موږ ته چې دی دا کیلکولیټر چې دی دا موږ ته اوپن شو. زه راځم وینډوز کی پلس آر یعنې رن کمانډ ته رالم او په دې کې زه لیکم چې نوټ پیډ. نوټ پیډ یو پروګرام دی چې زه دا لیکم. نو زه چې کله راشم او دلته چې دی د اوکي په ځای باندې زه غواړم چې د کیبورډ نه د انټر بټن ووهم نو زه به راشم او پریس به کړم د انټر بټن نو موږ ته چې دی دا نوټ پیډ پروګرام د دې لارې نه خلاص شو. زه غواړم د دې پسې چې دی ورډ پیډ پروګرام چې د وینډوز سره انسټالیږي هغه خلاص کړم ورډ پیډ. نو تاسو په رن کمانډ کې ولیکئ ورډ پیډ، دا ولیکئ انټر ووهئ نو موږ سره چې دی ورډ پیډ را خلاص شو. که تاسو ایم ایس پینټ پروګرام خلاصوئ، ایم ایس پینټ چې دی موږ سره دا یو پروګرام دی چې موږ دا د پینټینګ دپاره کاروو نو تاسو دا هم را خلاصولی شئ د رن کمانډ د لارې نه. زه غواړم چې په دې ځای کې مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص کړم، راشم او د رن کمانډ د لارې چې دی مایکروسافټ ورډ خلاص کړم. نو زه به مایکروسافټ ورډ څنګه خلاصوم؟ وین ورډ به زه ورته ولیکم، وین ورډ WINWORD او پریس انټر نو موږ سره چې دی ورډ پروګرام ما سره په دې ځای کې چې شو اوپن شو. همداسې زه راځم ایکسل پروګرام خلاصوم نو زه به ولیکم ایکسل. جسټ ایکسل دپاره به موږ صرف ایکسل لیکو نو موږ سره چې دی ایکسل په دې ځای کې خلاص شو. په هر ځای کې که تاسو ته څوک وایي چې ما ته ایکسل پروګرام خلاص کا د رن کمانډ د لارې به تاسو ایکسل صرف جسټ ایکسل به لیکئ. زه راځم پاور پوینټ پروګرام چې دی خلاصوم نو زه به ولیکم پاور پی ان ټي به تاسو لیکئ، پاور پی ان ټي. نو دا به چې دی تاسو په پاور پی ان ټي باندې تاسو خلاصولی شئ.
اوس یو کس وایي چې ماته چې دی د MS Access یو پروګرام دی د ډیټابیس لپاره استعمالیږي ماته هغه خلاص کا نو د هغې لپاره چې دی تاسو به بیا MS Access به ورته ولیکئ MS Access او پریس انټر به ووهئ نو موږ ته چې دی د دې ځای نه دا مایکروسافټ ایکسل پروګرام چې دی دا ما سره د دې ځای نه چې شو دا ما سره د دې ځای نه اوپن شو خلاص شو زیات نور کمانډونه چې دی موږ د دې لارې نه زیات ځایونو ته تللی شو زه غواړم چې د خپل کمپیوټر په اړه باندې معلومات وکړم د کمپیوټر څه شی زه د کمپیوټر پروسیسر او ریم چې دی دا کورونه زه معلوم کړم نو زه به ولیکم MS config دا به زه ولیکم او د هغې نه وروسته ما انټر کړ نو MS config چې زه ولیکم او دلته راشم په دې بوټ باندې ما کلیک کړ په بوټ کې چې دی زه به راشم دلته ایډوانس اپشنز ته او په دې کې چې دی دلته وګورئ ما سره چې دی زما په دې ځای کې چې دی څلور کوره کمپیوټر دی او دلته چې دی په دې ځای کې میکزیمم میموري 8 GB چې دی زما د دې ځای نه دا ریم دی نو زه به دا د دې ځای نه اوکې کړم او دا ما اوکې کړ وایي ریسټارټ زه ته نه ریسټارټ کوی ما اوس چې دی زموږ ریکارډ روان دی نو زه دا نه ریسټارټ کوم اوس چې دی موږ سره په دې ځای کې دا پروګرامونه موږ سره د دې ځای نه اوپن شول او راغلل غواړم چې د کمپیوټر په اړه نور معلومات پیدا کړم چې زما په کمپیوټر کې ګرافیک کارت څومره دی زما په کمپیوټر کې چې دی پروسیسر څومره دی زما ریم څومره دی زما د وینډوز نیم سره څه دی دا ټول موږ چې دی د رن کمانډ د لارې کولی شو چې زه ولیکم DXDAIA او بیا ورپسې چې ولیکم G او دا ما انټر کړ د انټر نه وروسته چې دی موږ سره دا وینډو مخې ته راغله په دې وینډو کې چې دی زموږ سره اوچت ته معلومیږي ښکاري چې زما د کمپیوټر نیم دا یو دی وینډوز 11 پرو 4 بیټه ده لینګویج چې دی موږ سره اوریجنل لینګویج دا یو دی او بیا چې دی سیسټم مینوفیکچر چې دی د کمپیوټر زموږ ډیل دی او دا ماډل دی او د هغې نه وروسته چې دی ګوره دا بایوز سیټ اپ دی بایوز سیسټم هغه دی ډیفالټ او دلته چې دی موږ سره په دې ځای کې پروسیسر چې دی ما سره په دې ځای کې کور i5 دی او د دې ځای نه چې دی موږ سره دا په دې ځای کې معلومیږي دې ځای نه چې دی وروسته میموري ده موږ سره چې دا میموري موږ سره په دې ځای کې 8 GB چې دی زما د کمپیوټر مثلا ریم دی زه به راشم دا ما نیکسټ پیج که تاسو دلته ډسپلی ته ډایرکټ هم راتلی شئ د دې ځای نه چې دی تاسو د خپل کمپیوټر ټولې میموریانې یو په یو چې دی د دې ځای نه معلومولی شئ چې د دې موږ سره شیر میموري څومره ده ټوټل میموري څومره ده موږ سره د دې لارې نه چې دی دا ټولې میموریګانې چې دی دا موږ د دې ځای نه معلومولی شو که زه راشم دلته ساوند ته په ساوند کې نو پرابلم فاوند زموږ څه مشکل په ساوند کې نشته دی هر څه چې دی جوړ دي ګوره دلته لیکلي ډیفالټ ډیوایس یس او انپوټ ته چې راشم په انپوټ کې چې دی موږ سره فعلاً 2 دانې ماوس دي ما سره چې دواړه چې دی ما سره پراپرلی کار کوي که تاسو غواړئ چې دا ټول معلومات چې دی دا ځان سره په یو ځای کې ثبت کول غواړئ نو بیا راشئ دلته سیف آل انفارمیشن باندې کلیک کا او بیا راشي چې دا په ډیسکټاپ باندې ځان سره کېږدم دلته به زه ورته وایم چې ما سره دا د کمپیوټر آل انفارمیشن دی ما سره انفارمیشن کمپیوټر آل انفارمیشن او دا ما د دې ځای نه اوکې کړ دا ما د دې ځای نه ایګزټ که ختم مې کړ نو دغه د رن کمانډ خبرې وې چې موږ وکړلې د رن کمانډ کې چې دی د رن کمانډ د لارې موږ زیات کمانډونه استعمالولی شو خو وروسته به په دې باندې نورې ویډیوګانې جوړوو اوس دپاره چې دی همدومره بس دی په آخر کې د نه یوه یادونه یوه غوښتنه کومه چې زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکاډمي کوم نوي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي د الله په امان